د عراق جنجال حل شو. له شپږ میاشتو بحثونو وروسته مصطفی الخادمي د نوي حکومت مشر وټاکل شو. اوس هم بشپړ خبرونه. بادغیس کې د دوه قومونو ترمنځ د یو سپي د وژلو پر سر وسلواله نښته کې 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ولسي جرګه کې د خلکو استازي ضیاءالدین قاضي ویلي چې په دغه نښته کې یو زوی او ورور وژل شوي دي. د والي ویاند نجم الدین برهاني وایي نښته په کازو کلي کې شوې چې کابو 10 تنو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. نښته له غرمې وروسته د کازو قوم د شرشریانو او اکبریانو ښاخونو ترمنځ شوې ده. په دغه نښته کې چې ښځو او ماشومانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې د سپي پر سر رامنځته شوې ده. د سیمې خلک وایي نښته کې یوه کورنۍ د ښځو او ماشومانو په ګډون ټوله وژل شوي او خلک د سیمې له ځایه جسدونه راټولوي. یاده سیمه د طالبانو تر حاکمیت لاندې ده. طالبانو او امریکایانو بیا د شوي هوکړې په بشپړ تطبیق او د بندیانو په خلاصون خبرې کړي دي. دواړه غاړې تر اوسه د هوکړې له عمل څخه کامل رضایت نه لري چې دا مسله د بې باورۍ لامل شوې. د سولې خبرو تعقیبونکي وایي د بندیانو خلاصون او د جګړو کمښت وضعیت سمولی شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې 2 میاشتې او 10 ورځې پوره شوې، خو د اټکل شویو تمو څخه یو لوری هم رضایت نه لري. کشپني عملیات او موټر بام بریدونه کم شوي، خو د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ بریدونو تلفات د پام وړ دي. امریکایانو او طالبانو د هوکړې د سم تطبیق د لیدونو په دوام 13 ورځ بیا لیدلي چې د هوکړې بشپړ تطبیق، د بندیانو چټک خلاصون او د جګړو کمښت د خبرو محوري موضوع ښودل شوی. په دې غونډه کې د بندیانو په چټک خلاصون، د بین الافغاني مذاکراتو د پیل او د هوکړې د بشپړ تطبیق په حق له تفصیلي خبرې وشوې. امریکایي لوري هم د همدې موضوعاتو د عمل خبره کړې، خو زیاته کړې ده چې خلیلزاد به د دې موضوعاتو د حمایت لپاره نوې ډیلي او اسلام آباد ته هم سفر وکړي. خلیلزاد د مې میاشتې پر 15 دوحې ته روان شوی او بیا به هند او پاکستان ته هم لاړ شي. خلیلزاد به له هندي چارواکو سره د افغانستان او سیمې د سولې بهیر پر اهمیت بحث وکړي. په ظاهره د ټولو ادرسونو غوښتنه دا ده چې هوکړه سم عملي شي ترڅو بین الافغاني خبرو ته لاره هواره شي. د کړکېچن حالت ته او دغه بغرنج حالت ته تنها د بندیانو د خوشي کېدو د تسریع موضوع کولی شي د پای ټکی کېښودلی شي. طالبان هم باید دا پروسه چټکه کی. مذاکرات فقط بر منافع امریکایی‌ها و منافع طالبان ادامه داشته. اصلا بحث قطع جنگ یعنی قطع خونریزی مردم افغانستان در روز مذاکرات بحث روی ازو صورت نگرفته. ما امیدوار هستم که طالبان از این فرصت خوب استفاده کنه. چانس خوب آمده برای آمدن صلح. د سولې خبرو څارونکي وایي ستونزه په عمل او ژمنو کې ده او ترڅو چې د شته ستونزو د یقیني حل لپاره هڅه نشي، نه یوازې ستونزه به حل نشي بلکې بې باوري به لا زیاته شي. سره د دې چې د طالبانو او د امریکایانو د تړون 2 میاشتې تیریږي، خو تر اوسه پورې دواړه طرفونه په نرمو الفاظو باندې یو بل باندې د معاهدې د تخلف تورونه لګوي، خو په مجموع کې دواړه طرفونه تر اوسه پورې چې څومره پرمختګ شوی ده او په کوم حالت کې دی د هغوی نه راضي ښکاري. طالبان د روانو ستونزو اصلي لامل له هوکړې سرغړونه یادوي او ترڅو چې 15,000 بندیان آزاد نشي، بین الافغاني خبرې پیل نشي، موجوده جګړې به کمې نشي. خو حکومت وایي یو شمېر بندیان خوشي کړي او نور به د خبرو په لړ کې آزاد کړي. ارګ او سپیدار ماڼۍ د سیاسي کړکېچ پای ته نږدې شوي دي. د ولسمشر دواړه مرستیالان کار کوي چې عبدالله سره ستونزه یو طرفه کړي. د عبدالله ویان هم د دوی له اړخه د خپلې توافقي طرحې د بشپړوالي خبر ورکړی. دواړه لوري له تېرو څو ورځو را په دې خوا د پرمختګ خبره کوي، خو په عمل کې څه بدلون نه لیدل کېږي. مشر عبدالله ترمنځ د جنجال پای ته د خلکو او نړیوال ټولنې انتظار اوږد شوی چې ورسره اندېښنې هم زیاتې شوي دي. ارګ وایي د ولسمشر مرستیالان کار کوي ژر دا جنجال پای ته ورسوي. د افغانستان د حکومت رهبري هڅه کوي چې ټول جنجالونه د خبرو اترو له لارې په حل کړي. په دې خاطر باندې دوامداره مذاکرات کوي او په دې برخه کې ځینې د پام وړ پرمختګونه هم رامنځته شوي دي. ولسمشر او د ولسمشر دواړه معاونین
اراده لري چې سیاسي اختلافات هر څونه چې ژر کېدلی شي حل شي. د ښکاري چې له عبدالله سره د ارګ پټې ناسې هم شوي، خو له رسنیو معلومات پټ ساتل کېږي چې جنجال به د څه ډول تفاهم پر اساس پای ته رسیږي. سفیدار ماڼۍ د طرحې د نهایی کېدو خبره تاییدوي. مذاکرات در راستای ختم بحران و ایجاد حکومت توافقی در روزهای اخیر پیشرفت‌های خوب داشته. کار و تلاش روی جزئیات توافقنامه حکومت آینده جریان دارد. امیدوار هستیم که تا روزهای نزدیک ما شاهد نهایی کردن توافق باشیم تا بر اساس آن حکومت همه شمول و فراگیر ایجاد شود و این حکومت معقولیت ملی و بین‌المللی داشته باشد. خلک دغه ډول توافق هیله نه لري چې وړه جغرافیه دی په خپل غیږ کې دوه مشران ولري. دا اندېښنه له هغه وخته وروسته ډیره شوې چې دواړو مشرانو په یو وخت د ولسمشرانو په توګه لوړه وکړه. سر کلیات اینا در موافقه رسیدن. جزئیاتی که بعضی چیزایی که رئیس اجرایی میخواستن سر جزئیات از این بحث خواهد شد تا هنوز 100% موافقه به نهایی نشده و کار بالای جریان داره. ولسمشر غنی له وړاندې خبرداري ورکړه چې دوه سره حکومت نه غواړي. له دې سره د عبدالله په ډله کې هم درزونه راغلي، ځینې د ګډ حکومت او ځینې له عبدالله غواړي چې د ولسمشر غوښتنه ومني. تر اوسه معلومه نه ده چې د جنجال د پای لپاره به کوم ډول توافق راشي. په کرونا ویروس د اخته کسانو زیاتوالی د دې لامل شوی چې د کوویډ 19 په تشخیص کې ځنډ رامنځته شي. خو له رسنیو کې نیوکې دي چې د عامې روغتیا وزارت په روغتونونو کې د کرونا ټسټ یوازې د زورواکو او د حکومتي چارواکو کوي او د عامو خلکو تشخیص ډیر وخت نیسي. روغتیا وزارت داسې راپورونه ردوي او د ځنډ لامل د سمپلونو زیاتوالی په ګوته کوي. کابل ښاریانو او په خلا رسنیو کې شمېر کسانو په روغتیا وزارت نیوکې درلودې چې عادي او بېوسه کسان نشي کولی په روغتونونو کې د کرونا ویروس تشخیص ترسره کړي او که کېږي هم زیات وخت به ونیسي. عامې روغتیا وزارت مرستیال وحید مجرو داسې راپورونه ردوي چې ګواکې یوازې مالدار زورواکو حکومتي چارواکو ټسټونه ترسره کېږي او د نورو نه ترسره کېږي. په ټسټ کې بې عدالتي نه کېږي، د ټسټ ترتیب باندې بې عدالتي نه کېږي. یو شی چې موږ خپل سیستم مطالعه کړ او هغې د یو خلا په حیث مو شناسایي کړ، نن سر د نن هغې ته رسیدګي کېږي چې هغه نظم و ترتیب دی چې هغه ټسټ چې اول راځي د هغې نتیجه باید اول اعلان شي. روغتیا وزارت وایي چې د وینې ټسټ ترسره کول د نوبت پر اساس دی او هغه څوک چې مخکې راغلي وي لومړی به د هماغه شخص ترسره کیږي. روغتیا وزارت لویه ستونزه د تشخیص وسایل نشتون یادوي او ډاډ ښیي چې د قطر د مرستې سره به تر یو بریده دغه ستونزه راکمه شي. وقتی که بر ما 500 سمپل میایه و ماشین ما 96 سمپل پروسس میکنه. ظرفیت ما هست 2000 فعلا. با فال شدن 2000 نیاز ما مشبوع میسازیم. در این قسمت دیگه مشکل نداریم. ولی برای تطابق و تا موافق سیستم 2 تا 3 روز وقت نیاز داشتیم. ما خواهشم از رسانه‌های محترمی است که ضمن از اینکه ما را متوجه اشتباهات و خلاهای ما میکنین، ما را کمک کنین. د هرې ورځې په تېرېدو سره په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمېر مخ په لوړېدو دی او هره ورځ د کرونا وایرس د تشخیص مرکزونو ته د خلکو مراجعه زیاتېږي چې ستونزې یې زېږولي دي. عامې روغتیا وزارت له کورنیو چارو وزارت غوښتي چې د ګرځبندیز عملي کولو کې جدي شي. روغتیا وزارت اندېښنه لري چې د کرونا ګواښ ورځ تر بلې جدي کېږي او خلک په ښارونو کې عادي ژوند او کار کوي. د عامې روغتیا وزارت بله غوښتنه دا ده چې پولیس دې د طبي پرسونل ژوند او حقوقو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د پایوازانو لخوا وهل ډبول کېږي. یاد وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د هیواد په کچه د کرونا 101 مثبتې پیښې ثبت شوي او 19 نورې په شدید حالت کې دي. افغانستان کې د کرونا مثبتو پیښو شمېر 3543 ته ورسید. عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 40 ساعتونو کې 612 سمپلونه ټیسټ کړي چې له ډلې 101 پیښې مثبتې وي. یاد وزارت وایي په دغه موده کې په بلخ او لوګر کې 2 کسان د کرونا له کبله مړه شوي او 19 نور په سخت حالت کې دي. موږ په کابل کې پرون 34 مثبت واقعات، هرات کې 45، کندهار کې 14، پکتیا کې 18، غزنی کې 10، بادغیس کې 15 مثبت واقعات، لوګر کې 2 واقعات، بامیان کې 3 مثبت واقعات،
پنجشیر کې 3، وردګ کې 9، زابل 2، بدخشان 3 او خوست کې 1 مثبت واقعه مو درلود. دغه وزارت له کورنیو چارو وزارت غواړي چې خلک ګرځبندیز نه مراعاتوي او باید پولیس د ګرځبندیز په عملي کولو کې جدي شي. د عامه روغتیا وزارت بله غوښتنه بیا دا ده چې پولیس د طبي پرسونل ژوند او حقوقو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي چې په دې وروستیو کې د پایوازانو لخوا وهل ډبول کیږي. هشدار میدیم در صورتی که پرسونل صحی مورد حمایت، تشویق و ترغیب قرار نگیره و هر روز مورد توهین و تحقیر و فحش و دشنام و لطوکوب قرار بگیره، به زودی ما در کابل و در افغانستان شفاخانه های مدرن و مجهز بدون پرسونل صحی خواهد داشتیم. زمان ما میتونیم که واقعا خدمات صحی خود در کشور در شرایط حاضر که بسیار شرایط پرچالش است موثرتر بسازیم که از یک طرف ما باید از حقوق مسلکی کارکنای صحی خود دفاع بکنیم و از طرف دیگه باید شهروندای خود را تشویق بکنیم که اونا با ما همگام باشن، نه ای که خدای ناخواسته با تلاش های که پیشتر برای شما گفتم با ما در تقابل قرار بگیرن. وزارت ګیله کوي چې تر ډیره ګرځبندیز د شتمنو سیاسیونو، دولتي کسانو او هغوی چې بیرون تللو ته اړتیا نه لري د هماغو لخوا نه مراعاتیږي او بیا نیوکې پر دوی کوي. د کرونا ویروس او د ساو راتمې په خاطر د ولسمشر د 2 فرمانونو په اساس تر دې مهاله شاوخوا 9000 زندانیان خوشي شوي دي. د زندانونو د تنظیم اداره وایي په خوشي شویو زندانیانو کې په بیلابیلو جرمونو تورن کسان شامل دي او دغه لړۍ دوام لري. د کابل مرکزي او د هیواد له بیلابیلو زندانونو څخه نن هم د 200 شاوخوا زندانیان له زندانونو آزاد شول. په هیواد کې د کرونا وایروس او د ساو راتمې لپاره د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ پیل شوې. تر دې مهاله پورې تر 9000 پورې زندانیان خوشي شوي. د زندانونو د تنظیم اداره وایي د ولسمشر د 2 فرمانونو په اساس به د زندانیانو د خوشي کېدو لړۍ دوام ولري چې په بیلابیلو تورونو نیول شوی و. شمار مجموعی زندانیا که مورد عفو و تخفیف قرار گرفته و یا به اثر تعجیل تنفیذ حکم و تعویق تحقیق به گونه مشروط رها شده نزدیک به 9000 زندانی میشه. گفتنی است این روند الا ختم شمار زندانیا به اساس فرامین متذکره که شامل حدود 22000 زندانی خواهد شد توسط کمیسیون‌های متعدد در مرکز و ولایات با دقت، شفافیت و جدیت کامل ادامه داره. دغه راز نن هم شاوخوا 200 ښځینه او نارینه زندانیان د زندانونو د تنظیم ادارې لخوا خوشي شول چې په بیلابیلو کټګوریو ویشل شوي او جرمونه مختلف دي. با اثر تطبیق فرامین مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان جهت اتخاذ تدابیر بیشتر احتیاطی غرض جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در محلات سلب آزادی و تلاش‌های پیهم کمیسیون‌های مرکز و ولایات امروز هم حدود 200 زندانی از زندان‌های کشور رها گردیدند. د هیواد له ټولو زندانونو څخه شاوخوا 22000 زندانیان خوشي کیږي چې ښځې، ماشومان او نارینه پکې شامل دي. د ولسمشر په فرمانونو کې هغه کسان شامل نه دي چې جرمونه درانه او د زندان موده زیاته ده. بلخ کې پر بېوزله کورنیو د ډوډۍ ویش بهیر کې فساد اندېښنې راپورته کړي. د بلخ ولایتي شورا او د مزار شریف اوسیدونکي وایي په ځینو سیمو کې یوه کورنۍ د 3 کورنیو حق ډوډۍ خوري او په ځینو ساحو کې بیا ډېرې بېوزلې کورنۍ دي چې هیڅ ډوډۍ ورته نه رسیږي. دوی له چارواکو غواړي چې د ډوډۍ ویش دې په عادلانه ډول ترسره کړي. له تیرو څو ورځو راهیسې مزار شریف ښار کې پر 15,000 بېوزله کورنیو د پخې ډوډۍ ویش لړۍ پیل شوې چې اوس له دغه بهیر څخه د فساد له امله شکایتونه زیات شوي دي. د مزار شریف یو شمېر اوسیدونکي وایي چې په ځینو ساحو کې داسې کورنۍ هم شته چې واسطه لري نو د 3 کورنیو حق ډوډۍ ورکول کیږي. خو د ښار په ځینو برخو کې بیا داسې کورنۍ دي چې د خوراک لپاره هیڅ څه نه لري خو نمونه یې د ډوډۍ ویش لیست کې نشته. ډوډۍ په ویش کې هم غلا ترسره کیږي. ځینې کورنۍ ته 3-4 کارتون رسیږي او د ځینې کورنۍ دي چې حتی هغوی کارت نه لري، حتی هغوی د خوراک لپاره ډوډۍ نه لري او هغوی ته ډوډۍ نه رسیږي. له افغان حکومت څخه مو هیله دا ده چې دوی د عادلانه ویش وکړي. ما 3 کارتونان به یک خانواده داده، 2 کارتونان به یک خانواده توزیع میکنن. آیا این از مدیریتش به این شکل است؟ امیر دولت لازم دیده که یک کارت به 3 خانواده توزیع شود، به 2 خانواده یا که اینا از پیش خود ایره مدیریت میکنن. د بلخ ولایتي شورا هم د ډوډۍ ویش لړۍ کې د فساد شتون تاییدوي. د یادې شورا رئیس شمشاد ته ویل چې د ډوډۍ د ناعادلانه ویش له امله ټولنیزې ستونزې زیاتې شوي او له حکومته غواړي چې شفافیت رامنځته کړي.
مستحقین واقعی برش توضیح نشده کرد و به کسایی داده شده که او بنابر همو روابط کلانترها و وکلای گذر این مشکلات بیشتر ساخته و این شکایت از همه گذرهای 12گانه شهر مزار شریف بر ما هم رسیده. امیدوار هستم که یک تغییر در اصول کاری به وجود بیاید و اگر نه بیاید من فکر میکنم که این روند مشکلات ما را بیشتر میسازد. خو بلخ ولایت مقام بیا د ډوډۍ ویش بهیر کې د فساد موجودیت ردوي او وایي چې دوی نشي کولای څو د مزار شریف ټولې بېوزله کورنۍ د مرستو تر پوښښ لاندې ونیسي. یقینا که مردم با تقاضایش است، تقاضای مشروع هم است و بجا هم است، اما ما چون امکانات ما کم هست از این لحاظ خواسته های مردم و شکایت های مردم از این لحاظ است که یعنی ما نتونستیم برای همگی مردم این کمک ها را برسانیم. پر بېوزله کورنیو د پخې ډوډۍ ویش لړۍ له کابله پیل شوه چې وروسته نورو ولایتونو ته هم وغځېدله. خو په دغه بهیر کې د فساد موجودیت او ناعادلانه ویش هغه څه دي چې خلک یې په اړه شکایتونه لري. جاوید واک، شمشاد راډیو تلویزیون، بلخ. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه. کندهار کې د کرنیزو حاصلاتو د مدیریت پروژې کار پیل شو. دغه پروژه کې سړخونې او کشمشخونې شامل دي چې د کندهار په 9 ولسوالیو کې به عملي شي. د چارواکو په خبره د دغې پروژې په عملي کولو سره د کندهار تازه میوې پر وخت او مناسب قیمت بازارونو ته وړاندې شي. کندهار چې تازه میوې په نړیوالو مارکیټونو کې ځانګړې شو. میوې د سړو خونو د نه موجودیت له امله پر وخت مارکیټونو ته نه وړاندې کېدل او له امله به یې باغ لرونکي او کروندګر له درنو زیانونو سره مخ وو. خو اوس د کندهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي د کرنیزو حاصلاتو د مدیریت تر نوم لاندې تازه د یوې لویې پروژې کارونه پیل کړي چې له مخې به د کندهار په 9 ولسوالیو کې لسګونه سړې خونې او کشمشخانې جوړې سي. د کرنې مسؤلینو په وینا د یادې پروژې چارې به تر راتلونکو 4 میاشتو پورې بشپړې سي. د دې په لګښت هر ساختمان دپاره چې دي هغه جدا جدا دي. دا موږ د CDC-انو د لارې تطبیقوو او عاجل د رئیس جمهور په حکم باندې کومه طرحه چې ده عموما د ټول افغانستان دپاره 14,900 میلیونه افغانۍ دي. نو اوس دا موږ پسې اړه لري چې موږ څونه هلته جذبولی شو. نو زه یقین لرم چې تقریبا په لسګونو میلیونه افغانو پروژې به موږ په دغه 3 میاشتو کې چې دی په کندهار کې د دې پروژې د عنوان لاندې دا تطبیق. په همدې حال کې د کندهار والي حیات الله حیات وایي د یادې پروژې په بشپړېدو سره به د کندهار باغ لرونکي او د تازه میوو سوداګر وکولی شي چې خپل کرنیز حاصلات پر وخت او په ښه قیمت بازار ته وړاندې کړي. چې موږ په سرحدونو کې ستونزې لرو، کله چې د موږ حاصل ورسیږي متاسفانه ګاونډیان بیا په موږ باندې لارې بندوي. نو د دغې سړو خونو په واسطه به موږ وکولی شو چې خپل حاصلات وساتو. انشاءالله سږ کال به د دې مخه ونیولی شي. لکه پروسه کال چې موږ ته په زرګونو ټنه انار پراته وو متاسفانه او هغه د موږ نه خراب شو او رسیدګي مو سمه ونه شوه کړلی. د دهقان اقتصاد ته لویه ضربه ورسېده. کروندګر هم د یادې پروژې له پیلېدو سره خوښ دي او هیله لري چې په راتلونکي کې حاصلات د اقتصادي زیان پر ځای ګټه وکړي. سردخانه چې زموږ دپاره جوړه سي، سردخانه موږ ته ډېره ښه ده ځکه چې دا لاره بنده سي یو بل شی وسي. موږ ته خپله سردخانه 6 ورځې 10 ورځې میاشت موږ ته خپله میوه له تر ساتلی سي. هغه په هغه ورځ کې بیه لري که قیمت لري که نه لري موږ د مخه چپوو. بعد 20 ورځې بعد هغه خپل یو شی موږ ته یو په لاس نه پیدا کېږي. نو خو دا موږ شی نه لرو، ځای نه لرو چې موږ خوندي وساتو. تیر کال که څه هم کندهار د تازه میوو حاصلاتو کې 20% ډیروالی راغلی و، خو موسمي ناروغیو، بارانونو او د پاکستان له لوري پرې د مالیې څو چنده لوړوالی د دغه ولایت 80% انګور او انار زیانمن کړي وو. راسمل زمان، شمشاد راډیو تلویزیون، کندهار. لغمان کې د 8 میلیونه افغانیو په لګښت 150 د پیازو ذخیرې او 100 د سبزۍ وچولو لمریز د دستګاو جوړېدو چارې پیل شوې. د لغمان د کرنې رئیس وایي د سبزیو خوندي ساتلو په موخه د پروژې پیل شوې او تمه شته چې په دې ولایت کې د کرنیزو محصولاتو په وده کې مرسته وکړي.
تمه ده چې په لغمان کې د پیازو لپاره د سړو خونو لمریزې برېښنا له لارې د سبزیو وچولو د دستګاو جوړول به حاصلات ډیر او دوامدار کړي. هر کروندګر ته د 350,000 افغانیو په ارزښت وسایل ورکول کیږي. چې د پیازو د ذخیرو برخه ده، بل دویم په د لمریزې دستګاوې دي چې په دې کې د سبزیجاتو د وچولو برخه ده. نو دغه دپاره چې اوس پلن تر دا مهاله پورې چې موږ ته کوم دیکانان راشوي دي او موږ کومه برخه کې کار کوو، نو 150 بابه موږ د پیازو ذخیرې اوس په نظر کې نیولې دي او 100 بابه موږ د لمریزې دستګاوې په نظر کې نیولې دي. د لغمان والي وایي هڅه کوي د دې ولایت د سبزیو حاصلاتو ته منظم د ذخیره کولو سیستم برابر کړي چې ټول کال د دې ولایت پیاز او نور سبزی تازه او خوندي وساتل شي. سبزیجاتو د وچولو دا وخت ګیره ده او لیک محیط زیست له لحاظه هغه کومه طریقو باندې چې موږ وچوو هغه صحي نه دي تر ډیره حده. نو د دې ماشینونو په توزیع سره چې د لمریزې برېښنا په واسطه باندې دا ګیا وچیږي، دا کېدای شي یو رواج سي، دا موږ یو بنسټ کېښو، دا اوس په یو کلتور تبدیلېږي. د لغمان سربیره په ګڼو ولایتونو کې شکایتونه دا دي چې میوې او سبزیجات د سړو خونو د نشتون او مناسب بازار د نه درلودلو له امله د کال خواري له لاسه وځي. او دغه سرخونه چې موږ ته جوړیږي دا د مارکیټ په پرتله چې د موادو د قیمت د کیفیت موضوع کې موږ سره ډېر همکاري کولی شي، چونکې که چېرته بازار خراب وي نو دهقان کولی شي دلته د خپل سبزیجات 4 میاشتې خوندي وساتي. لغمان د زیاتې کرنیزې ځمکې په لرلو یو له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې حاصلات د دې ولایت سربیره د هیواد نورو برخو ته هم وړل کیږي. شکیل احمد سید، شمشاد رادیو ټلویزیون، لغمان. کندهار کې د څښاک اوبو د رسونې پروژې کارونه لا هم نیمګړي پاتې دي. له همدې امله د کندهار ښار اوسیدونکي شکایت لري چې د اوبو د نلونو هغه کارونه لا نه دي بشپړې شوي چې 2 کاله وړاندې پیل شوي وو. د کندهار د اوبو رسونې اداره هم ستونزه مني، خو وایي د کارونو د چټکېدو لپاره یې هڅې پیل کړي دي. معلومات ښیي چې دا مهال د کندهار یوازې 15% اوسیدونکي د څښاک پاکو اوبو ته لاسرسی لري او پاتې نور له 10 بیا تر 100 مترو واټن وهلو وروسته ځانونو ته د څښاک لپاره پاکې اوبه برابروي. 2 کاله وړاندې د کندهار ښار په یو شمېر سیمو کې د څښاک د اوبو رسولو لپاره د نلونو غځولو پروژه پیل شوې، خو چارې تر اوسه نیمګړې پاتې دي. د همدې سیمو اوسیدونکي وایي له دې امله د څښاک د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي. یخي ډېر دی، د شپې د غراق اوبه نه لرو ګسرال شي بوله نو بس دا وخت نه لرو چې نو کې اوبه نه لان راته راوړي یو شی راته راوړي څاک اوبه نه څه وکړو. حکومت موږ دغه غوښتنه کوو چې موږ اوبه راکړي، موږ ته نلونه راولي. دلته تر دغه شلو کورو باندې 2 انچه پیپ راکړي دي، هغه په یو کور ته اوبه نه ورځي، که ور ومسي هغه بیا بیخي سره کې هېڅ کار نشي انجاخصلی. هاخوا ته چې ورسه پر 4 انچه باندې پیپ ورکړي، پر 3 انچه پیپ یو نل ورکړي، دلته موږ ته پر 2 انچه باندې نیم انچ پیپ سره راکړي. 10 کور چې په 10 کورو سره اوبه نشته، اوبه نه راځي. موږ د حکومت څخه دغه غوښتنه چې اوبه راکړي. د کندهار په شمالي برخه کې د څښاک اوبو د کمښت ستونزه بیا د کندهار د اوبو رسونې ادارې مشر محمد نادر کاکړ د پاکو اوبو د زیرمو کمښت په ګوته کوي. کاکړ وایي دا ستونزې به په کندهار ښار او شاولي کوټ ولسوالۍ کې د دهلې بند د ظرفیت لوړونې پروژې په عملي کېدو سره پای ته ورسیږي او د دې ولایت ټول اوسیدونکو ته د نل اوبه ورکول کیږي. د دې لپاره چې موږ وکولای شو لا ښه خدمات خپل ښاریانو ته وکړو او دغه فیصدي ولړ کړو چې نور خپل ښاریانو ته ډېرو کورنیو ته امید لرو چې په روانه 15 کلونو کې دا به پلان دی، اساسي پلان مو دی چې باید موږ حداقل 15% د ښار ته باید د څښاک پاکو اوبو خدمات ورسیږي د ښاریانو ته، کوم کسان چې په ښار کې اوسیږي. د کندهار ولایتي چارواکو ویلي چې د دې ولایت په شاولي کوټ کې د دهلې بند د ارتفاع د لوړولو د یو شمېر کوچنیو بندونو په جوړولو سره به ځینې داسې شبکې هم جوړې شي چې له مخې به یې پاکې اوبه ذخیره او بیا به د بیلو موخو لپاره د کارونې وړ وګرځي. راسمل زمان، شمشاد رادیو ټلویزیون، کندهار. پاتې خبرونه تر یوې لنډې دمې وروسته. خپلې
خوږې شیبې مو له ملګرو او خپلوانو سره شریکې کړئ. د اتصالات چټک انټرنیټ سره تل په اړیکه کې پاتې شئ. اوس زموږ د یوې انټرنیټي کڅوړې په فعالولو سره سلسلنه انټرنیټ وړیا ترلاسه کړئ او خپلې خوښۍ مو 2 چنده کړئ. وړیا انټرنیټ د شپې 11 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې د ګټې اخیستنې وړ دی. د خپلې خوښې کڅوړه همدا اوس فعاله کړئ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. نن خو ابراهیم په کور کې بیخي زړه نه لګي. په دې امید چې دا بې خونده ناسته زر ختمه شي. اصلي مزه خو ناستې د دوستانو سره کوي. نه پوهېږم چې لوبه چا وګټله. پلاره راشه د کامیابۍ په درشل کې دی. وګوره هټ ټریک. چې کوکا کولا خلاصه شي نو زړونه تازه شي. آیا د تیرو 15 ورځو راهیسې مو د خپل اتصالات سیم کارت څخه ګټه نه ده پورته کړې؟ نو همدا اوس ترې ګټه اخیستل پیل کړئ. 50 افغانۍ او بیا هم له هغه نه پورته حساب ډېر کړئ. 2 جی بي انټرنیټ او یا د اتصالات شمیرو ته 1500 دقیقې د 3 ورځو لپاره وړیا لاسته راوړئ. یوازې دا نه، د سیم کارت تر فعالېدو وروسته تاسو 15 جی بي انټرنیټ او د اتصالات شمیرو ته 0 دقیقې هم په 400 افغانۍ د 10 ورځو لپاره ترلاسه کړئ. د اتصالات سیم کارت مو همدا اوس فعاله کړئ او بېسارې وړیا ګټو خوند واخلئ. اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. صابون فینا راز موفقیت شما. با فینا زیبایی و شادابی را تجربه کنید. خپلې خوږې شیبې مو له ملګرو او خپلوانو سره شریکې کړئ. د اتصالات چټک انټرنیټ سره تل په اړیکه کې پاتې شئ. اوس زموږ د یوې انټرنیټي کڅوړې په فعالولو سره سلسلنه انټرنیټ وړیا ترلاسه کړئ او خپلې خوښۍ مو 2 چنده کړئ. وړیا انټرنیټ د شپې 11 بجو نه د سهار تر 6 بجو پورې د ګټې اخیستنې وړ دی. د خپلې خوښې کڅوړه همدا اوس فعاله کړئ. د اتصالاتو سره راتلونکی ستاسو دی. راغلاست. اوس هم یو څو بهرني خبرونه. عراق کې له 6 میاشتو وروسته نوی حکومت جوړ شو. د نوي حکومت مشري به مصطفی الخادمي کوي چې تازه ټاکل شوی دی. الخادمي پارلمان ته په خبرو کې ویلي چې هیواد له یو سخت حالت تیریږي چې له ګڼو اقتصادي، امنیتي او روغتیایي ستونزو سره مخ دي. الخادمي خبرداری ورکړ چې له کورونا سره مبارزه او د لاریون کوونکو د قاتلونو نیول کېدل یې لومړیتوبونه دي. عراق کې له تیر کال راهیسې د ځوانانو لخوا د حکومت ضد لاریونونه وشول چې لسګونه کسان پکې ونیول شول او زندانونو واچول شول. عراقي ځوانو لاریون کوونکو حکومت په بې کفایتۍ تورن کړی دی. د عراق کابینې تر دې وړاندې هم له لومړي وزیران معرفي کړل خو د لاریون کوونکو له لوري ونه منل شول. هند کې سلګونه کسان د غازو له کبله مسموم شوي دي. د راپورونو مخې د هند په اتر پردیش ښار کې د کیمیاوي موادو یوې فابریکې د غازو پایپ لیک شوی چې 8 کسان یې مړه کړي او شاوخوا 400 نور بستر دي. د غازو نه لیک هغه مهال لیک شوی چې کارګر ویدو چارواکو زیاته کړي چې د غازو لیک کېدل اوس کنټرول شوي او ناروغان روغتونونو ته استول شوي دي. اخوا د سیمې اوسیدونکي وایي یوازې 100 کسان یې له یوه کلي روغتون ته لیږدولي دي. د ایلجی شرکت خاوند چې دغه نه لیک یې جوړ کړی وایي د اصلي لامل په لټه کې دي. جرمني چارواکو د کرونا ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړ. د جرمني روغتیایي چارواکو ویلي که څه هم جرمني کې کرونا ویروس کنټرول شوی خو لا هم ویره شته چې په لویه کچه بیا خپور شي. د جرمني چارواکو ګواښ داسې مهال کیږي چې هلته ډیری بندیزونه لرې شوي. روغتیایي چارواکو ټینګار کړی چې خلک باید د کرونا ویروس تدابیر مراعات کړي. بل لور ته د روغتیا سازمان تازه راپور وایي د ورځې 80,000 کسان د نړۍ په کچه په دې ناروغۍ اخته کیږي. هغوی هم مني چې اروپایي هیوادونو کې پیښې راکمې شوي خو اندېښنې لا پای ته نه دي رسېدلې. ایټالیا او هسپانیا هغه هیوادونه چې ګرځبندیز یې پای ته رسولی دی. د اوس لپاره مو خبرونه همدومره وو. له منتیا مو ډېره مننه. تر بیا ښه وخت.